او چې کله دې یو زنانه ولیده په بد حل په لنډو تنګو جامو کې پوه شي چې د کور حال یې ټول ډړې وړي. الله په سورة الاحزاب کې څه وایي؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. اے پیغمبر ووایا خپلو بیبیانو ته خپلو لوڼو ته او د مسلمانانو دې ښځو ته چې په ځان باندې د غټې غټې څادرې راواچوي. الله مخکې څه وایي؟ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. دا د دې لپاره چې وپېژندلی شي چې دا زنانه د درنې کورنۍ دي. په پردې سره زنانه پېژندلی کېږي. یو زنانه ته ولیده که نه چې کله با پرده په بازار کې روانه وه او شرعي پردې کړې وه پوه شي چې خاوند یې غیرتي دی، پوه شي چې پلار یې ښه غیرتي سړی دی، پوه شي چې ورور یې ښه غیرتي سړی دی. او چې کله دې یو زنانه ولیده په بد حل په لنډو تنګو جامو کې پوه شي چې د کور حال یې ټول ډړې وړې دی، پوه شي چې سړي سړي نه دي، پوه شي خاوند یې خاوند نه دی، پوه شه پلار یې څه خیال نه ساتي، پوه شي چې وروڼه یې څه وروڼه نه دي. عزت خور عزت دی، مور عزت دی، لور عزت دی، ښځه عزت دی. ته خپل عزت څنګه داسې پرېږدې چې زه ګرځه مزې کوه چې څه کوې کوه؟ د یو سړي د عزت خرابېږي، د یو سړي د دینداري خرابېږي، د یو سړي د نوم خرابېږي، د یو سړي د مقام خرابېږي او دی بیا هم ناست دی، خو دا بېغیرتوب دی، نور هېڅ هم نشته.